أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. صدق الله مولانا العظيم. دا تقریبا 19واں حکم دا د سورہ بقرہ چې الله یې ذکر کوي او دغه سوال د جواب پس منظر داو چې یهودو کله ښځې ته د کپړې مسله شروع شي نو په دغه حالت کې د هغې انتهایی افراط کو او هر چې نصاراو هغې انتهایی تفرید کو، یعنی سمنا یهودو انتهایی تجاوز کو، شدت پې کو او نصاراو انتهایی کوتاهی کوله. صورتحال د دوی داو چې کله د مینسز حالات پې د ښځې شروع شول نو یهود به په دغه حالت کې د دغه ښځې د لوسه نه خوراک کول، نه به یې چوک کول او نه به یې د هغې سره اټ نه بیټ نه کوله، حتی چې یوه مخصوصه کمره به یې ورته مختصه کړه او ورته وبه چې ته په دې کې وخت تېروې. نو دا ډېر انتهایي تجاوز کو او هر چې نصاراو نو هغې انتهایي کوتاهي کوله، هغې په دغه حالت کې به هم مباشرت کو. نو صحابه کرام د نبی علیه السلام نه پوښتنه وکړه د الله پیغمبره چې اسلام په دغه کې څه تقاضا کوي. نو الله پاک د دغه جواب ورکړ چې تونه دوی د حالت محیض پوښتنه کوي چې دغه وخت کې څه حکم ده، نو دا ورته هو اذن. د اذن دوی معنی دي چې دا بیموري دو یا هو اذن دا نجاست ته ګندګي دو، نو دواړې معنی وضیحې دي. په دغه حالت کې که سړی مباشرت کوي نو بیموري دو، سړي ته په خپله قسمه قسم بیمورۍ لګېږي، د سویزاک شي وغیره وغیره، او دارنګې ښځې ته په خپله قسمه قسم بیمورۍ لګېږي د دغې سره، رحم کې سره ضعف او کمزوري درومي، د هغې اثرات په بیا اولاد بندي. نو الله جل جلاله فرمایي ویسألونک عن المحیض، دوی تونه سوال کوي عن المحیض د حکم د اجماع نه په حالت د حیض کې. قل پیغمبر ورته ووایه هو اذن چې دا بیموري دو یا دا ګندګي دو، فاعتزلوا النساء فی المحیض، نو تاسې اجتناب کوئ، فاعتزلوا فاجتنبوا یا تاسې زړونه بیل کوئ، تاسې اجتناب کوئ د نساو نه فی المحیض په زمانې د حیض کې یا په حالت د حیض کې. ولا تقربوهن حتی یطهرن، او تاسې دوی ته ما نږدې کېږئ بالجما په جما سره تر دې پورې یطهرن چې دوی پاکې شي. فاذا تطهرن، هر کله چې دوی شي پاکې شي، فأتوهن من حیث امرکم الله، نو بیا تاسې دوی ته ارتک کوئ من حیث په هغه طریقه سره یا په هغه ځای نه امرکم الله چې الله جل جلاله اجازت ته کړې ده. نو ګوره د دغې حالت مختلف عادتونه دي د نساو. د حیض اقل مدت دا 3 ورځې ده، 3 شپې، او زیاته مدت د لاس ورځې او لاس شپې ده. او عادتونه د نساو په دې کې مختلف وي، د چا 3 ورځې وي، د چا 4 او دارنګې د چا 5 او 9 تر د لاسې پورې. اوس که د چا عادت د 9 ورځې ده، په 9 ورځ باندې د هغې مسله حل شوله، هغې نه پس ته غسل وشي، نو بیا د شریعت د احکامو مخاطبه شوله، رجابو لري او دارنګې المنځونه هغه به شروع کړي. دا هم یاد لرئ چې کومې رژې په دغه حالت کې المنځ، رژا، تلاوت دا هر څه شی حرام شي، دا به نه کوي. نو که رژې نه فوت کېږي د رژې فعدة من ایام اخر، بیا به هغې قضا کوي ځکه چې رژې په کول کې یو وي. او هر چې لمنځونه دي نو د مسله هم عموما پیش کېږي،
لہذا المنځونه د هغې قضا ورباندې نشته ده، خو چې کوم د عادت موافق مسله یې وي. اوس د هغې په ذهن کې بیموري روغلله، کپړې روغللې او ریژا په خوله وه، غرمې وخت کې بیموري روغلله، نو بقیا ریز د دې ریژا نشته ده. عقل و شرب د خلکو په مخ کې به نه کوي، بلکې ځون ته جدا علیحده کوی شي. او د عصبینۍ نه مثلا په دغه کپړې کې وه او غرمې ته صفایي روغلله پاکه شوه، نو اوس بقیا ریز په دې باندې امساک واجب ده، خوروک شوک نشي کوی، تشبه بالصائمین به کوي. او هر چې د دغې ریزې قضا هم دا به هم ورباندې لازم وي. اوه ریزې عادت و، په اوه ریزې باندې هر څه ختم شوله، نو بس غسل به وکړي، بیا هغې نه پس خپله لمنځونه به کوي. او که اوس اوه ریزې عادت و، خو دغه صورت کې دغې ځل کې د اوې ریزې نه تجاوز وکړه دم، نو اوس که په لاس ریزې باندې سټاپ وکړه، بیا به دا ووایو یا په نه ریزې باندې چې عادت بدل شو، او که نو بیا هم د کوم لمنځونه چې پکې پوتې شوله د دې قضا نشته. او که په اوه ریزې عادت و، خو تجاوز یې وکړه د لسمې ریزې نه یولسمې ته اوړېده، دولسمې ته اوړېده، اندازه ولګېدله چې عادت یې خپل اوه ریزې و، خو د مزید چې کومه پسې وه دا بیموري وه. لہذا دا اوه ریزې نه بعد کوم د څلور ریزې یا پنځه ریزې چې لمنځونه فوت شوي دي دغې قضا به کوي. نو الله جل جلاله فرمایي فاذا تطهرن، هر کله چې تطهرن دوی پاکې شي، فأتوهن من حيث امركم الله ان الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. بشک الله جل جلاله محبت سوتی التوابین، د توابین خلق سره، توابین راجعین الی الله چې الله پاک دوی رجوع کوون کوي. ويحب المتطهرين، او الله پاک محبت سوتی المتطهرين، د متطهرین سره، د هغه خلکو سره چې ازرونه پاک سوتی د دغه د ګندګیو د حالاتونه په دغه وخت کې الله چې څرنګه حکم می تکړه د هغه مطابق عمل کوي. نو لہذا د جما نه ما سوا نور عقل و شرب لکه څرنګه چې یهود او نصارا به کوله او تجاوزات پې کوله، هر څه ټیک دي، د دو د الوس خوروک شو که هر څه کوی شي. عایشه رضی الله تعالی عنها نبی علیه السلام د اعتکاف په حالت کې و، نو دا مسجد نبوي صلی الله علیه وسلم د عایشه رضی الله تعالی عنها چې کومه حجره وه د ای سره متصل و، مینځ کې پکې یوه کړکۍ وه، نو علیه السلام ورته وویل چې په مو باندې سر ووینځه، او علیه السلام په اعتکاف کې ده. عایشه رضی الله تعالی عنها محیص په حالت کې وه، نو مسجد ته ارتلی نشي. نبی علیه السلام د مسجد کې پښې وې، سار یې ورته بهر کړه. اوس هم دغه طریقه د سړی چې اعتکاف کې وي سنت جوړوي یا څه کوي، نو چونکې جماعت کې جوړوی نشي، لهذا پښې به دې په مسجد کې سار او خوله ورته اپله کړه. نو نبی علیه السلام سار ورته دورې کوي چې په مو باندې خپل سار ووینځه. عایشه رضی الله تعالی عنها ورته وویل چې زه د پاکۍ په حالت کې نه یم. علیه السلام ورته وفرمیل چې نو لوسونې سره خو د څه مسله نشته ده، لوسونه خو د پاک دي، سار یې په ووینځه. دې وجې نه یوه ښځه وه بغداد کې، ای به مړیو ته به یې غسل ورکول، نر چې وي هغې ته به نر غسل ورکوي، او ښځه چې وي هغې ته به غسل ښځه ورکوي. او د مړي لمبولو ثواب درې شیونه دي چې الله پاک په هغې کبیره ګناه معاف کوي. یو په توبه سره، توبه نه علاوه نور اعمال چې څومره دي که نه، په اعمالو الله پاک کبیره ګناه نه بخشي. که ته لمونځ کوې، که ته ریژې لرې، که ته تلاوتونه کوې، په دې الله کبیره نه بخشي. ان الحسنات یذهبن السیئات، نیکۍ چې دي نیکۍ دا سیئات ختموي، خو صغیره ګناهونه ختم کوي. کبیره ګناهونه دا صرف په توبه باندې الله معاف کوي. خو دوه شیونه نور دي، یو صلات تسبیح، په دغه الله پاک کبیره ګناه معاف کوي. او دویم مړه لمبول، د الله د رضا دپاره په اخلاص سره سړی مړه ولمبوي، 40 کبیره ګناهونه الله ورته معاف کړي. نو ډېر اجر او ثواب ده. بهرحال دغه ښځه وه، هغې به په بغداد کې به ښځې چې مړې به شوې هغه به یې لمبولې. مسله ورته پیش وله چې اکثر بعضې اوقاتو کې زه په دا حالت کې وم، هلته کې مردا پیش شي، آیا په دغه حالت کې مو ته مړه لمبول به جایز وي او که نه؟ نو داسې یو زوی ته لوړله، هلته کې یو محدث ولوی یحیی ابن معین رحمت الله علیه، هغه شاګردون وو، مسله یې ورته مخته کړه چې په دغه حالت کې زه مړي ته غسل ورکوی شو او که نه شو ورکوی. هغه ورته چې یاره دغې مسله خو موږ ته معلومه نه ده،
دا وخت کې امام اسلم رحمت الله علیه دا لوی فقیه و د فقه عالم و هغه راغلی چې توی مسلې جواب به هغه سره نو چې هغه نه پوښتنه وکړه چې په دغه حالت کې مړي ته غسل ورکوی شي که نه ورته ورکوی شي نو عالم ته چې مسله کوي دلیل به یې ته پیش کوي چې دا خبره کوی شي ویلې کوی شي ځکه چې داسې دو نو دلیل دا کوم حدیث میں دا نبی علیہ السلام تو بیان که چاغوی ته چې علیہ السلام په اعتکاف کې و عائشہ رضی الله تعالی عنها په دغه حالت کې و او نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته چې سر مر باندې وینځه نو علیہ السلام ته سر ور وینځله ده په علیہ السلام نسوک پاک کې دی شي نو چې نبی علیہ السلام ته په دغه حالت کې سر ور وینځي شي لہذا کومه زنانه هم چې هغه بل شزه مړی هغه لمبوي که په دغه حالت کې هغه هم لمبوي شي نو الله جل جلاله فرمایي نساؤکم حرث لکم فأتوا حرثکم انا شئتم شزینا دی اتو سے حرث لکم دا پٹھی دی اتو سے دی پورا دی فأتوا حرثکم نو تو سے اردروموی حرثکم زوی دی کروندے اخپلتا گورا اللہ پاک دغا الفاظ سمرا دے حیا پو انداز دے احجاب پو انداز کے ذکر کئی نو سمجھنے والے سمجھتے ہیں انا شئتم کیف شئتم انا پو این منا بندے هر اردرومی او کیف پو منا هم اردرومی نو دغی ذکی پو منا دے کیف او خلی کیفیت کے عموم دا چی پو کم کیفیت بندے تردرومی خو موضع کے عموم نشتا دا موضع صرف غیاو دا چی تخم کم ذکی بڑو تری کئی نو دا غدا وقدموا لانفسکم او تسی مخی کوئی لانفسکم دے اخپل نفسونو دے پورا لانفسکم د فائدې د خپل نفسونو د پورا نو کله سړی مباشرت کوي په دغه وخت کې هغې نه مخکې دعا وغوړي د شیطان د الله پاک په ذات سره د شیطان نه پناه وغوړي اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله اللهم جنبنا الشیطان وجنب الشیطان عنا وعما رزقتنا دا دعا چې څوک وایي شیطان نه الله پاک دا محفوظ کی اولاد الله جل جلاله ورکوي اولاد د شیاطیني اثراتو نه الله محفوظه کی و الا کدا دعا دی نه وایي اعوذ بالله ونه یي نو بیا په دغه عمل کې شیطان هم سره مصروف شي نو الله فرمایي وقدموا لانفسکم او تاسو مخکې کوئ لانفسکم د خپل نفسونو د پورا یعنی دغه دعا غوړي د الله جل جلاله په ذات سره د شیطان نه پناه غوړي واتقوا الله او ډېر د الله جل جلاله نه واعلموا انکم ملاقوه او تاسو پوه شئ بشکه تاسو ملاقوه ملاقات کوونکي د الله جل جلاله سره د مرګ نه پستا نو که مخالفت مو کړی بیا به الله ته درېږئ الله ته به حساب کتاب ورکوئ وبشر المؤمنین او خبر ورکا د خوشحالی المؤمنین مؤمنینو تا کوم مؤمنینو تا الذین اتقوه چې کوم مؤمنین د الله پاک نه اورور شي څه شي خوشخبری ورکا پیغمبره بالجنت د جنت واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین